په غم او خفګان باندې د اخته زړګي دپاره دی تر ټولو بهترینه دعا چې زه یې هر ورځ لولمه او کله چې یې 3 ځله ولولمه اوچت مې ورسره د زړه حالت بدل شي، فکر مې ورسره بدل شي، زړه مې ورسره خوشحاله شي او د آرامش احساس کوم. که خفګان هیر مې شي په داسې څه مصروف شم چې بیا مې ورته پام نه وي. دا داسې یو دعا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم کوله او ستا د زړه بار هم سپکولی شي. دا دعا زده کړه، پریکټس پې وکړه، دا ویډیو بار بار اوره چې دا دعا دې زده شي. ویې لیکه کتابچه کې، هر ځای کې چې لیکې ویې لیکه او هر ورځ یې لوله، سهار یې لوله، ماښام یې لوله، 3 ځله یې لوله. هر ځل چې د غم او خفګان او د زړه بوج ډېرېدو دا دعا لوله. ډاډه یم چې دا دعا به د حالت بدلوي او دا ډېره ګټوره دعا ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ټینګار کړی چې دا دعا د انسان غم په خوشحالۍ او خفګان په راحتۍ او په خوشحالۍ باندې بدلوي. دا دعا کومه ده؟ د دعا کې ډېر قوي الفاظ دي، ته د الفاظو ته متوجه شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا دعا کوئ کله چې په غم باندې اخته وئ یا مو زړه خفه و. اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وسوى أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اوس یې درته پښتو ترجمه لیکم، دقت ورته وکړئ. څومره قوي الفاظ دي چې 3 ځله دا دعا ووایي، انشاءالله د زړه بوج دې کمیږي او زړه دې ورسره ډېر خوشحاله کېږي. تجربه یې کړه، ډاډه اوسه او تجربه یې کړه. که حالت دې بدل نه شو بیا یې ووایه. طریقه باندې زده کړه. که دې نه زده کېږي لیکلو دغه باندې، مثلا دا ویډیو پلی کوه، دغه د دعا برخه راړوه، ما پسې تکراروه، ته یې ووایه. راځه بیا یې تکراروه. اللهم انی عبدک، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. همداسې همي یا غمي دواړه یو دغه دي. نو دا دعا مې شوایه، غم او خفګان به دې له منځه ځي.